عزتمند مؤمنان و مسلمانان ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې الله عز وجل حضرت ابراهیم خلیل الله ته وحی وکړه چې ای زما خلیله اخلاق د خسته کا د کافرانو سره کدي معامله راغله د هغوی سره ښه چلن کوه ښه اخلاق کوه زه به په تا باندې 4 انعامات وکم اول انعام دا چې د پرهیزګارانو خلکو په ډله کې به داخل کما دویم انعام دا الله عز وجل فرمایي چې زما فیصله شوې ده د هغه چا په باره کې چې د خو اخلاقو خاون وي دا به د قیامت په ورځ باندې زه د خپل عرش عظیم د سوري لاندې ودروم عزتمند ورونو د قیامت سخت ورځ ده د الله د عرش نه علاوه د الله د عرش عظیم د سوري نه علاوه به بل سوري نه خود خوش اخلاق انسان د پاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زبان باندې یو مزیدار زیره دی سوق چې خوش اخلاقی کوي د قیامت په سخت ورځ باندې به الله د عرش عظیم د سوري لاندې ودري دریم انعام دا ورونو په جنت کې یو خاص دی یو خاص مقام دی چې هغه ته حظیرة القدس وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله عز وجل به خوش اخلاق انسان ته د حظیرة القدس مقام نه خسته او مزیدار شراب ورکی سلورم انعام دا چې الله عز وجل به ورته د خوش اخلاق انسان ته خپل نږدېکت ورکی رازم دې ته ورونو چې خوش اخلاقی څه ته وایي ښه اخلاق څه ته وایي زمونږ او ستاسو په معاشره کې خو ښه اخلاق دې ته وایي کله چې مونږ او تاسو کره یو مېلمه راشي هغې سره په خندا باندې جوړ تازه وکړو ستړي مشي ورسره وکړو بیا د دې مېلمه قدر او عزت او ښه اخلاق مونږ دا بولو چې دې دپاره یو جګ ځای برابر کړو په توشکه باندې کېنو او بیا ښه اخلاق مونږ دې ته وایو چې هغې دپاره د جیب نه نسوارو پوڼۍ راوباسه چې صاحب نسوار کوي که نه کوي یا د جیب نه ورته د سګرټو ډبې راوباسه سګرټ ورته ورمخکې که صاحب نسکي او که هغې سره خپل د نسوارو ډبې وي د نسوارو خلطه ورسره یا سګرټ ورسره د هغې دپاره توفداني راوړو هغه ورسره څنګ کېږدو دې ته موږ اخلاق وایو صحیح ده ورونو په ظاهره باندې دا موږ او تاسو ته اخلاق ښکاره کېږي خو ګوري اخلاق د انسان داخلي صفت دی اخلاق د زړه د کمالاتو یو صفت دی ښایسته اخلاق ورونو دې ته وایي چې یو مسلمان ته په ژبه باندې ضرر او تاوان ونه رسي یو مسلمان ته په لاس باندې ضرر او تاوان ونه رسي مسلمان ته په خپلو افعالو باندې تاوان ونه رسي دې ته وایي اخلاق دا چې ته ورسره په خندا باندې جوړ تازم وکړي په توشکه باندې هم کښېنې بالښ هم ورته سم کې نسوار هم ورته راوړي سګرټ هم ورته راوړي توفداني هم ورته راوړي ښه مړۍ او ټیکل هم ورته تیاره کړي خو کله چې ستا د کور نه بهر وځي ته ورپسې غیبت کې بیا په دې ژبه باندې ورته ضرر او تاوان رسي په دې زړه کې ورسره حسد او کینه بغض او عداوت ساتي ورونو دې ته اخلاق نه وایي صحیح ده هغه خو دې په دې باندې دوکه که چې هغې ته دې وخاندل ظاهرا دې ورسره په پراخه ټنډه باندې خبرې وکړي ښه اخلاق ورونو دا دي چې هر کله له تا کره یو دوست راغی یو مېلمه در کره راغی چې ستا د زړه نه ورسره مینه یې محبت یې ورسره زړه کې د کینه نه یې بغض نه یې عداوت نه یې د هغې پسې وروسته پروپاګن او غیبت ونه کړې په لاس باندې ورته ضرر او تاوان ونه رسي اخلاق خو دې ته وایي ورونو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې در سره خپلولي قطع کړه ته ورسره خپلولي پیوسته کړه او چا چې در باندې ظلم وکړه ته ورته معافي وکړه او څوک چې در سره بدي کوي ته ورسره ښېګڼه وکړه اخلاق دې ته وایي ورونو راځئ چې خپل دا زړه سم خپلو دوستانو سره خپلو خپلوانو سره خپلو ملګرو سره د زړه نه مینه وکړو
د زړه نه ورسره اخلاق وکړو الله عز وجل به راته په دنیا او آخرت دواړو کې خوشحالي را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.